السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان مشهوره لوبغاړی محمد نبي زوی حسن عیساخیل نومیږي چې یو ډېر زبردسته بیټنګ یې تېره ورځ په دوبۍ کې د 14 کلنو ټیم فاینل لوبه ترسره شوله چې په دغه کې ډېر خطرناکه بیټنګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړې ده. اصل کې دغه شراوړیزه لوبه ترسره شوله او دغه فاینل لوبه وله اخرنۍ لوبه وله هغه ټورنمنټ د 14 کلنو ټیم یو ټورنمنټ په دوبۍ کې شروع شوی او چې په دغه کې د افغانستان مشهوره لوبغاړی محمد نبي زوی حسن عیساخیل هم لوبه ترسره کړې وله. دغې نه مخکې دوه لوبو کې ډېر ښه ځلېدلی و. هغه یو لوبه کې 80 نه زیات رنزونه کړي ول او دغه بله لوبه کې 53 رنزه کړي ول. خو تېره ورځ چې کومه لوبه ترسره شوله چې په دغه لوبه کې هغه بل ټیم اول بیټنګ ترسره کړه. په 20 اوړو کې 221 رنزه ټارګټ یې د محمد نبي زوی ټیم ته ورکړه. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې د نبي زوی حسن عیساخیل چې کوم ده 121 رنزه د خپل ټیم لپاره په ځان ته ځان باندې کړي دي، یعنی 140 بالو باندې 121 رنزه کړي دي او 13 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده. په دغه لوبه کې د محمد نبي زوی حسن عیساخیل 8 شپږیزې وهلې دي او همدغسې 7 څلوریزې وهلې دي. نو دې نه که موږ وګورو د ده دغه بیټنګ که موږ وګورو سټایل هم ډېر ښه ده. محمد نبي غوندې بیټنګ ترسره کوي. یو ښه خبره پکې دا ده چې شپږیزې وهلی سي، ځکه په دومره کم عمرۍ کې د ده عمر اوس هم 14 کالو نه کم عمر لري او دومره عمر کې شپږیزې وهل دغه یو ډېره مشکله خبره وي. او بل به زه تاسو وایم چې دغه فاینل لوبه ترسره شوله او مین اف د میچ هم د محمد نبي زوی حسن عیساخیل سو. بل طرف ته دا خبره هم کړې ده چې راتلونکې شپږیزه چې کومه په افغانستان کابل کې به که خیر ترسره کیږي، دی وایي زه هم غواړم چې شپږیزه کې ولوبېږم او نو شپږیزه کې به دی موږ او تاسو ته هم واضحه معلوم سي چې ده کې څومره استعداد ده. یعنې بعضې خلک دغسې فکر کوي چې دغه بالران که موږ وګورو یعنې ډېر بیکاره بالرانو باندې دی شپږیزې وهي. نو بل طرف ته به په شپږیزه ټورنمنټ چې کوم کابل کې شروع کېږي دغلته به موږ او تاسو ته که خیر د نبي زوی له استعداد به راته معلوم سي او دی کولی سي چې د افغانستان 19 کلن ټیم کې ولوبېږي. د هغې معلومات به هم که خیر راتلونکې شپږیزه چې کوم په جولای میاشتې کې ترسره کېدونکی ده دغه کې وسي.